د روژه کې خلکو دا ارس خوړلي نو اکثر په دې ګېډه میډه باندې هم بوجي نو ما په دې ګېډه خېټه باندې یو څو شعرونه لیکلي وو ارشاد وایي او ما خپله خېټه یاده کړې ده ځکه چې د نور چا خېټې له خو څوک ګوتې د نور چا خېټې له خو په دې دور کې څوک ګوتې نه شي وړلی او نو هغه وتا اوس ته زه په یو پخواني ترنم کې ووایم ارشاد خوند به وکړي اکمل صاحب څه دوه درې نه دي یوه ده زما خېټه ولې بیا هم عجیبه ده زما خېټه ډېر ښکلی څه دوه درې نه دي یوه ده زما خېټه ولې بیا هم عجیبه ده زما خېټه که خوراک ورته د لاسو کسو کېږدې که خوراک ورته د لاسو کسو کېږدې په خوړو باندې پړه ده زما خېټه ولې بیا هم عجیبه ده زما خېټه ډېر ښه ډېر ښه اکمل صاحب که د دوه ورځې مېلمه شوم بیا به ژاړې مېلمه شوم بیا به ژاړې که د دوه ورځې مېلمه شوم بیا به ژاړې د شاعر چې وي هغه ده زما خېټه د شاعر چې وي هغه ده زما خېټه ولې بیا هم عجیبه ده زما خېټه غوړي روجي وړې هر څه د پنجاب خوري غوړي روجي وړې هر څه د پنجاب خوري خلق داسې پښتنه ده زما خېټه ولې بیا هم عجیبه ده زما خېټه ډېر ښه دی ډېر ښه ډېر ښکلی غوړي روجي وړې هر څه د پنجاب خوري خلق داسې پښتنه ده زما خېټه ولې بیا هم عجیبه ده زما خېټه شپه ورځ یې خوراکونه مېلمانه وي خوراکونه مېلمانه وي شپه ورځ یې خوراکونه مېلمانه وي پخوانۍ زړه حجره ده ډېر ښکلی ډېر ښه ولې بیا هم عجیبه ده زما خېټه لمده شوې غوړولې مې د لمر ته لنده شوې غوړولې مې د لمر ته د خیبر په سر پرته ده زما خېټه ولې بیا هم عجیبه ده زما خېټه ډېر ښه ډېر ښه تماشې لای تر لرې راځي خالق تماشې لای تر لرې راځي خالق پېښور او 400 ده زما